په ځان باندې څه دخل کله ځان نه سپی جوړ کړي کله کلب جوړ کړي کله پکشه جوړ کړي ځکه چې د ژوند هدف یې نشته متاسفانه دا زموږ ځوانان بس دې ته نه ګوري چې هغه خو ژوند کې هدف نه لري مقصد نه لري ځکه دا راښکاري ته خو مسلمان یې د مسلمان بچی یې د مؤمن بچی یې تا ته خو الله د ژوند هدف ټاکلی دی ته ولې د هغه پسې ځې ته خو باید هغه ځان ته راوبالې هغه د ځان پسې کړي متاسفانه خو دا ټول عزتونه باندې نه کېږي چې هغوی د ژوند نه مایوسه دي د ژوند د دې ټول مفهومونه دوی مایوسه دي نو دغه ستره ګټه ده توحید د عقیدې ده بله ګټه د عزتمندو دا ده چې په انسان کې قناعت پیدا کړي قناعت توحید عقیده په انسان کې څه پیدا کړي قناعت څنګه قناعت پیدا کړي ځکه چې سړی په دې باندې پوهېږي چې نحن قسمنا بینهم معیشتهم چې موږ الله وایي چې موږ روزي تقسیم کړې ده چا ته زیاته ورکوو چا ته کمه ورکوو د خپل حکمت په بنیاد باندې انسان مؤمن انسان واحد انسان هغه د الله د حکم په بنیاد باندې سهار وځي او ماښام کور ته راځي مزدوري کوي خواري کوي خو هغه خواري کې چې څومره ورته رسېدلي په هغه باندې شاکر دی که لږ وخت لږه ګټلې ده هم شاکر ده او که ډېره ګټلې هم شاکر ده دا هېڅ افراد په دې کې نه وي البته خواري به کوي داسې نه چې په کور کښېني څه چې د الله نشته او هر څه باندې رسېده د الله نظام نه ده د الله قانون ده ته به وځي حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور حديث لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاعه كشفت راسه الله قد سمت وكل انه الله راسي مزيد كده كما راى تتوكل سهر جوزي ما يوم ما رجع دخل زمان سهر جوزي جيده هيڅ نه دا ورته پته کوي چې نو روزي په کوم پټي کې ده د کله ټولې په سر ده دا ورته پته نه خو ماښام چې راځي ورته روح په بطاعه ماښام چې راځي خپله دا ورته موړي او هغه بچیان ځان سره موړ کړی نو دغه د مسلمان عقیده ده هغه بیا بلکل راضي دی هغه خوشحاله ده او ټولې د مسلمانو په ټولنه کې الحمدلله دغه شته دغسې ایمانداري شته دا څوک چې شپه ورځ بېچارهګان یا په یخنۍ کې ولاړ یا په سخته ګرمۍ کې ولاړ او هغه مزګزار دیندار انسان د هغه د ژوند په اړه پوښتنه وکړه چې وروره څنګه ژوند کوي هغه وایي چې الحمدلله خوشحاله الله راته ډېر ښایسته روزي راکړې ده حیوان روزي خانانه روزي راکړې همداسې ډېر ډېر خوشحاله هم خوشحالي د هغوی په دې نه ده چې پیسې ولګوي خوشحالي د دغه قناعت ده چې د توحید عقیدې ورکړه وقومه ځکه چې قانع دی هغه په دې باندې قانع دی چې الله په صدقه همدې کې زما دپاره خیر کړی بله ګټه یې زه کوم دا چې د توحید عقیده په انسان کې د کار او د عمل انګیزه پیدا کوي انسان په کار راغلی انسان په څه راغلی په کار راغلی ځکه چې الله باندې چې موږ عقیده لرو نو د عقیدې معنا همدا ده د الله د وحدانیت د منلو معنا همدا ده چې موږ به د الله عبادت او بندګي کوو مخکې محسوس به تاسو ته دا خبره کړې چې په اسلام کې د عبادت دوه اړخونه دي دوه ستنې دي یو د الله بندګي په دې خاصو عبادتونو باندې او بل د الله د مخلوق خدمت دا دواړه عبادتونه د عبادت دا دوه ستنې دي که سړی مانځه باندې ودرېږي روژې کوي او دا بله ستنه کوي نو د عبادت نو دا سړی درست موحد سړی دی او که سړی د الله مخلوق د الله د مخلوق خدمت کوي خو د خالق عبادت نه کوي دا هم مطلوب سړی نه دی مطلوب سړی هغه دی چې یو طرف ته د الله عبادت کوي بل طرف ته د الله مخلوق خدمت کوي ډېر زیات احادیث په دې اړه باندې راغلي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته د صدقې امر کوي چې تاسو صدقې کوئ نو سوال ورته وایي چې یا رسول الله که دلته پیسې راسره نه وي څه شی به صدقې کړو څه شی صدقه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې معروف نیکۍ باندې امر وکړه خلکو ته خبره کوه هغه وایي یا رسول الله که په دې قادر نشم د بدن نه خلک منع کړه یا رسول الله که په دې قادر نشم بیا ورته وایي چې تکوف شرک عن الناس بس خلکو ته اجر ورسوه همدا ستا لپاره بخښه خلکو ته تکلیف ورسوه دا غټ خیرات او غټه صدقه په دې اساس باندې دا عزتمندو د توحید د عقیدې بله ګټه ده چې انسان داسې روزي چې هغه باید په ټولنه کې همداسې عاقل او باطل پاتې نه شي هغه باید وخوځېږي سهار وځي
رضایت په څه کې راځي د خلکو په خدمت کې د خلکو په خدمت کې او څومره چې په اصطلاح خدمت زیات وکړي هغومره الله پرې راضي کېږي نو انسان په حرکت باندې راولي په ټولنه کې د هغې یو مؤثر شخص جوړوي یو مفید او ګټور شخص جوړوي دا د توحید د عقیدې هغه بنیادي ګټه ده بله فردي دغه کې دغه دا ده چې په انسان کې جرأت پیدا کړي شجاعت پیدا کړي چې څه پیدا کړي جرأت او شجاعت ځکه چې تر الله هر څه د الله په لاس کې دي بیا د بخښلو باندې چا ویله نه کېږي موږ تاسو همیشه دا قصه اول که نه د اصحاب الخدود دا قصه چې هغه د ځوان اول که نه یاده ده والسماء ذات البروج واليوم الموعود د دې صورت په شاعر نزول کې چې راځي هغه ځوان معشوق هغه د موحد انسان سره شاګردي شروع کړه او الله یې وپېژندل نو پاچا چې کله پوه شو په هغې باندې هغه ډېر زیات وخوړه او ډېر یې خطرناکې خبرې په هغه کې وېرېږي ویره کې نشته یا مثلا د ساحران د فرعون قصه چې په قرآن عظیم الشان کې راځي ډېره ډېره د دې دي د دې بلکې ثانیې څو ثانیې مخکې چې هغوی ایمان نه ورته درلوده توحید په عقیده باندې مسلمان نه اول فرعون ته ویل او فرعون ته ویل چې زمونږ به اجر سره یو زمونږ به که چېرته مونږ مثلا کې فرعون ورته وایي چې تاسو به زما د درباره ډېر دغه خلک مقرر خلک شي خو کله چې سمدلاسه معجزې ولیدله موسی علیه السلام او عقیده یې توحید خپله کړه سمدلاسه په ژوند کې تغییر راغی فرعون ورته سمدلاسه تهدید شروع کړی ګواښ شروع کړی چې تاسو څنګه دغه شوئ لأصلبنكم في جذوع النخل تاسو به زه ځوان کړم د دې قربانیانو په ډډو کې او تاسو به زه قسم لکړم هغوی ورته إنما تقضي هذه الحياة الدنيا شفت لما أنت قال أنت شكاك طبعا دي دنياك بهم أنت تكلف راسك إنا آمنا سيوه شبه كده موسى عليه السلام وهارون عليه السلام فرباني إيمان دعوة ممكن وصل عليه إيمان دعوة من الشيء طبيعيه نعم بس دي الإسلام في القرآن كده سيدعوه أغا مؤمن على فرعون تعطيت الإسلام في القرآن كده أبدا كده جبت انا بقى هربت شهر طبعا ازاي مش هربت اساسا وأها كان شهر من هنا ويواز انا قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رجل تسمى يواز زان طول الملائكه جدا طول الملائكه او كان رجل يجوا سبب ايمان بل استنتاج التوحيد عقيده بل استنتاج وركن الرجال اما طول الملائكه جدا حضرت عمر رضي الله عنه چې ایمان قبول کړ اسلام قبول کړ رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو التوراة والتويج كان رسول الله محمد ولولنا ويجب محمد ولد سبحانه وتعالى بس زبا وزو خلق اعلان توجه من دبر عقيده دبر باور توصف في يوسف في حضرت خمسه بخش او وصف كي حضرت عمر صاحب بخش ورو كده جو وفرو خلق ثاني دبر دبر توحيد العقيده اغا دجوعه ورو دبر خبر په اجتماعي ژوند کې د ټولنې کې هم د توحید د عقیدې خپلې ګټې دي زه لنډ دوه مفهومو ته اشاره کول غواړم یو مسله دا ده چې اجتماعي ژوند کې د عدالت تأمین چې د انساني ژوند سعادت او نیکمرغي ورپورې تړلې ده دا بغیر د توحید د عقیدې نه ممکنه نه ده صرف توحید کولی شي چې په ټولنه کې عدالت برپا کړي مساوات برپا کړي توحید نه پرته بل هیڅ عقیده دا کار نشي کولی ولې ځکه چې موږ الله هر څه وګڼو هر څه الله وګڼو نو بیا دا ټول انسانان د الله په وړاندې برابر دي ټول انسانان چې د الله په وړاندې برابر او الله تعالی کړه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ټول انسانان د الله په وړاندې برابر دي د برترۍ معیار هغه تقوا د برترۍ معیار تقوا او انت بیا یو انسان د بل انسان باندې ظلم نشي کولی تیری نشي کولی یو انسان د بل انسان حق نشي خوړلی یو انسان بل انسان ته په اصطلاح په سپکه باندې نشي کتلی هلته کېدای شي توحید عقیده یوازینۍ عقیده ده چې په ټولنه کې رښتینی عدالت برپا کولی شي بل هېڅ دغه نشي کولی بل هېڅ عقیده ګورئ کله ناکله زه دا وایم درسونه دا اوس غربیان وایي چې موږ عدالت قایم کړی دی
عدالت هم څه کړه قائم کړه. زموږ متاسفانه زموږ ځینې مسلمانان هم د هغې نه دغه وي چې په غرب کې ټول عدالت دی او قانون حاکمیت دی او دا دی او دا دی. د الله بنده دا عدالت په کوم عدالت سره؟ هغه عدالت چې د امریکایي او د افغان او د ایران کې برابر دی هغه عدالت دی. دا دلته تاسو ولیدل موږ تاسو ولیدل چې دلته څه وشول. افغانان که مري کړ په زرهاوو مري هېڅ څه د هغې وینه قیمت نشته. خو که یو امریکایي مري هغې وینه قیمت لري نو دې ته عدالت وایي، دې ته مساوات وایي، دې ته برابري وایي. آیا دوی دې ته حاضر دي چې امریکایي د بل چا غیر امریکایي سره برابر کړي؟ برابر حاضر دي؟ نه دي حاضر. هسې د دروغو دعوې دي، هسې د دروغو د حقوق البشر مسله ده. دا اوس د امریکې د سنا غړي یو خبره کړې ده چې دا چین باندې چې دغه راغلی ده د وایرس و کرونا دا راغلی ده، دا ډېره ښه کار دی او دا په اصطلاح د امریکا په ګټه ده، ځکه چې په دې سره به د چین اقتصاد ښکته پرېوځي او زموږ اقتصاد به دغه شي. نو دا د بشر سره د دغه په اصطلاح د حقوقو دعواداران دي. نو په دې اساس دا عدالت بغیر د اسلام او توحید د عقیدې نه ممکن نه دی. او توحید د عقیدې دا کار کړی، نمونه وړاندې کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نظام قایم کړو، خلفای راشدینو چې کوم نظام و، هلته بیا هلته انسانان ټول د قانون په وړاندې برابر وو. که یهودي وو، که چېرته مسیحي وو، که چېرته بتپرسته وو، اتشپرسته د قانون په وړاندې یو. مشهوره قصه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ده، مشهوره قصه ده. کتابونه د حدیث سره واقع ذکر کوي چې حضرت علي صاحب یو یهودي سره په یو زغره باندې جنګ شو، اختلاف شو هغه راغی زغره د حضرت علي صاحب په شاهد ورسره نه و. شریح قاضي و، شریح ته قضا کې محکمه کې وړاندې شو. نو حضرت علي صاحب او دا یهودي دواړه مخامخ سره کېناستل. پوښتنه یې وکړه چې شاهد لرې؟ ویل نشته شاهد. یو قنبر زما غلام دی هغه شاهد وایي. ویل خو غلام ستا دی هغه شاهدي نه منظور دي، نه ده منظوره. چې نه ده منظوره نو هغه زغره ورکړه چا ته؟ یهودي ته. یهودي چې د دې دغه وکړه هغه روان شو چې دا کې ځان سره فکر وکړي چې دا اسلام څنګه نظام راوسته. دې خلیفه او زما د خلیفه په محکمه کې زما باندې غالب شو او زغرم د هغه سمدراسه راغی او اقرار وکړ چې دا زغره خو د حضرت علي صاحب نه پلاني ځای کې غورځېدلې وه، ما ترې اخیستله او زما لا اله الا الله محمد رسول الله. دغسې اسلام دغسې عدالت برپا کوي. هلته بیا هېڅوک حتی دلته دا هم راځي شریح د کتابونو کې لیکي چې شریح لږ شانته داسې کړی چې حضرت علي رضی الله عنه د یهودي سره یو ځای نه و ودرولی. هسې قیسو کې خو داسې راځي یو ځای نه و ودرولی. نو وایي چې شریح به تر اخر تر عمره پورې استغفار ویل چې ما هلته لږه اشتباه کړې وه چې باید ما حضرت علي صاحب دغه سره یو ځای په خوا ودرولی. ما نه دغه اشتباه شوه چې هغه مې دې خوا ودرولی. دومره اندازې ته د اسلام د عدالت خبره دا یو ګټه د اجتماعي ژوند او دویمه ګټه دا ده چې اسلام او د توحید عقیده انسان په اجتماعي ژوند کې نظم راوړي. د انسان په اجتماعي ژوند کې څه راولي؟ نظم. قانون ته پابندي راولي. قانون ته پابندي راولي او د قانون د تطبیق چارې اسانه دي. همدې وجې نه پیغمبر علیه السلام چې کوم عقیده باندې خلک جوړ کړي نو هلته ماعز اسلامي سړی خپله راغی پیغمبر علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله طهرني ما پاک ته منه زنا شوې ده. هلته پولیسو نه وو، هلته د امنیت خلک نه وو، هلته جاسوسان نه وو چې هغه په ځای باندې ودرېدلي چې د زنا کړی که نه ده زنا یې ده کړی. خو د توحید عقیده وه هغه باندې ټول مسلمانان خپله راغی پیغمبر علیه السلام ته چې ما زنا کړې شوې ده پاک. ښځه غامیدیه مشهوره کیسه د بخاري او ټولو کتابونو د هغې کیسه راوړې ده چې یا رسول الله ما زنا شوې پاکه مې ده. بیا خو پیغمبر علیه السلام په مختلفو طریقو غواړي چې دا خبره په شبهاتو باندې ثابته کړي، حق دینه ثابت کړي، خو هغه وایي چې نه ما پاک حامله ده. ورته وایي چې زه ماشوم مې وشم بیا راشم. ماشوم مې چې وشم بیا راغله. بیا رسول الله کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زه ودرې ماشوم مې چې لاړ شم خپل خوراک شم باید دغه نه راشم. بیا چې راځي ماشوم ته ډوډۍ په لاس کې ورکړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا ماشومه ده خپل خوراک پوره کولی شي ځان سمبالولی شي نو ما باندې حق قایم کړه. دا نه پولیس وو او نه د په اصطلاح په دې باندې څوک امنیت ولاړ هېڅ شی ولاړ خو دوی سره چې شو د توحید عقیده او ایمان او باور هغه باور دوی دې ته وهڅول چې هغوی راشي او د قانون د تطبیق په تطبیق کې د هغوی سره مرسته وکړي. نو
بیا چې کله توحید عقیده په اجتماعي ژوند کې حاکمه شوه په اجتماعي ژوند کې حاکمه شوه هلته به بیا دومره پولیسو ته ضرورت نه وي هلته به بیا د پولیسو په سر پولیسو ته ضرورت نه وي د امنیت په سر به امنیت ته ضرورت نه وي دا څومره ادارې دي موږ سره استخباراتي هر یو په بل باندې بیا په اصطلاح حاکم دي دا ټول شیان د منځه ځي هلته بیا هغه ایمان دی عقیده ده چې هر څه څاري نظام څاري قانون څاري هر څه هلته بیا هېڅوک دغه نه کوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې یو غلام مدعن هغه ولګېده په یو غشي باندې دغه ناڅاپي غشی راغی ولګېده خلکو ویل شهادت دې ورته قبول شي شهادت دې قبول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې هغه د غنیمت د مال نه یو دغه پټ کړی هغه نو اوس هم لمبې دي لمبې پرې بلېږي ځکه چې غنیمت د مال نه یو شي اخیستو بې اجازې نو دا خبره چې صحابه واورېده یو ځل چا دا روایت کې داسې راځي چې واړه شیان که چا هسې اخیستو په دې ګمان یې اخیستو چې دا خو په غنیمت کې نه حسابېږي دا خو په غنیمت کې نه حسابېږي حتی ونډړې دا سکرې ونډړې نه دي هغه قیمتي شیان نه وو هسې په لوښو د چیا به وو دا ونډړې چې چېرته چا پیدا کړي هغه پیغمبر علیه السلام ته راغلو چې یا رسول الله اوس دغه در واخله دغه در واخله چې دا د دې ځای کې مونږ موندلي دي دا د غنیمت مال نو دومره اندازې پورې دا هغه عقیده د دوی وه باور د دوی وو نو هغې دا د قانون تطبیق دوی ته اسانه ډېرې زیاته کیسې د صحابه کرامو راغلي دي چې مونږ د توحید د عقیدې هغه اثرات په اجتماعي ژوند کې د هغې ښکاره او دغه کړو نو په دې اساس باندې زموږ اخري خبره دا کوم چې مونږ کوشش دا وکړو چې دا د عقیده د توحید د هغه کلامي وچو کلامي او فلسفي مباحثو نه چې جګړه په دې وکړو چې الله په عرش په سر ده وکړو استوا په څه معنا او استوا په څه مفهوم د دې جګړو نه دا بېله جګړه د دې جګړو نه مونږ د توحید عقیده څه شی راوباسو سلوک عمل ته راوباسو خپل ژوند کې وګورو چې توحید حاکم دی که نه زما په کور کې توحید حاکم دی که نه زما په حکومت په نظام کې توحید حاکم دی که نه صحیح ده چې دا عقیده ولرو چې استوا علی العرش دا په استقرار په معنا ده او که د علو په معنا ده او که د فلان په معنا دا جګړې خو به کوې خو دا دې ته وګوره چې دغه توحید ستا په د نظام په دغه باندې حاکم دی که نه دی حاکم ستا په پارلمان کې دا توحید حاکم دی که نه دی حاکم ستا په دکان کې ستا په معاشره کې حاکم دی که نه دی حاکم دا هم کار غواړي دا هم څه غواړي کار غواړي او څو پورې چې دا جوړ نه شي هغه اثرات د توحید د عقیدې په ټولنه کې نه راځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انك لا يذل وليك ولا يشفع عليك تبارك ربنا وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين